د ډیوا ارویدونکو او کتونکو په داسې حال چې له قبایلي علاقو نه اوس هم په زیات شمېر سره خلک له خپلو کورونو څخه لرې وریا د کډوالۍ ژوند تېروي. نن لوی اختر وړومبنۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې دغو کډوالو کم قسم اهتمام کړی ده او دغه غټ اختر خوښۍ په کم حال باندې لمانځي. تر ټولو نه اول چې تاسو پېژندګلي راته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ماسټر شیر ادم وزیر خبرې کوم، د شمالي وزیرستان مایزر تحصیل مایزر نه تعلق لرم. شیر ادم خان، بلا خلک دې په خپل کور را جمع کړي دي، دا اجتماعي طور باندې ده که دا اختر څرنګه تاسو را جمع شوي یې؟ یاره دا خو داسې خبره ده عدنان بهي چې دولته ډېر متاثرین داسې دي چې هغه د کرایه نشي پرې کولی، وایي دې نه وي کړی. بیا زه دا کوشش که چې دا خپل کلیوال د کلي خلک رغونډ کو چې دوی ته دا مخصوصه نه شي چې نن د ستر اختر مثال ورځ دو او دوی څه کمی مخصوصه نه کو. زه کوشش که پیرا چې دوی روشي بې وځي اختر سره وکړو. نن ها الحمدلله دا څومره خلک چې جمع شوی دی، زه د الله پاک ډېره شکریا ادا کوم. قبایل خو اختر زیات له روایتي طریقې سره لمانځي. موږ دلته وکتله چې تا یو دسترخوان خور کړی و، په هغې چې مختلف قسمه خوراکې تیارې کړې وې. قبایل کوم قسمه خوراکې تیاروي؟ نن تا په کور چې کوم قسم پخلی کړی و؟ په دې چې خو مثال غوښه پخه وه لکه سره کړې وه، یو خړه غوښه ورته یي چې په یبه کې پخېږي، او یو ته لړمین وی لړمین وه، او مثال چاولې وې، دا قسمه خوراکې وې. خو هغه په معیار پیرا نه وي چې همیشې په خپل علاقې کې هغه کمی خو ډېر وویشلې نه وي په چې وریژې هغه د کلیوالې وریژې داسې نه یو نه په چې مشر ته یې ورکړه، مشر پې څه ویل غواړي؟ زه د شمالي وزیرستان د مایزر اوسېدونکی یم. مایزر افغانستان پولې سره په څېرمه چې کومه علاقه ده؟ بلکل نږدې پرته دی د افغانستان د پولې د علاقې خو یې تر اوسه واپسي نه ده شوې؟ د میش د علاقې واپسي نه ده شوي. د میش ډېر خلک ځنې هغه طرف ته وغوښتي دي او ځنې دله د عبدالله اسماعیل خان پېښور بانو په دې علاقې مې دي. په قبایلي علاقو کښې خو روایات چې دي ډېر زیات غني شمارل کېږي. په کډوالۍ کښې دغه روایات پوره کېږي؟ عدنان بهي ته ته خپله پته ده چې په کډوالۍ کې خو روایات نه پوره کېږي. کیم روایات چې د میژ وي، کیم سوپ کتب چې د میژ وي، کیم پختني نه چې د میژ وي، کیم میژ په تندوري نه کې غوښه پخولی، یا کیم چاولی چې میژ په وطن کې پخولی، هغه خو دې راته نه شي کېدی. خو خیر بیا هم میژ کوشش کوي چې هغه خپل سوپ کتب ورنه خراب نه شي. تاسو مشر یې، د کډوالو په مسلو به مو نظر یې، له اختر نه علاوه نورې کومې مسلې دي دلته کډوالو؟ عدنان بهي زرهاوې مسلې دي، د کیر مسلې دي، د کرایې مسلې دي، د پیسې مسلې دي، د چارې د لارې مسلې دي، تجارت مسلې دي، قسم مسلې دي. هغه چا تجارت نه خراب شوي دي، چا دکاني نه خراب شوي دي، چا کیري نه خراب شوي دي. دله خو چا کیري نه په کرایې نیول دي چې داسې خلک دي چې دینه نه دي کړي. داسې خلک دي چې د کور کرایه نشي پرې کولی، په تامبیون کې پنډېږي. هغه تامبیون یې یو ځل ورکړي دي، بل ځل یې بیا نه دي کړي. هغه چې چا ته ویر دي هغه زوړه شول، بیا دي غونډ. دغه پوښتنه په اولنۍ ورځ چې خو موږ لیده چې پاکستاني میډیا یا کوم مرستندویه ادارې وې، هغې په تاسو باندې ډېر زیات نظر و. تاسو اوس چې کوم د کډوال یې دغسې تاسو په نظر چې ساتلي یې؟ یاره اوس خو عدنان بهي صفا خبره چې وي، میژ خاص کر د باجوه صاحب نه دا درخواست دی چې میژ د پوره د په نظر مند لکه اول چې کیم نظر د میژ د پوره او د راخیل شریف په ټیم کې د نه میژ د درخواست دی چې میژ د پوره داسې د یو ښه نظر مند وکړي، ځکه چې میژ خال د خاص د دغه ملک په خاطر مند دا قرباني ورکړي. تاسو باجوانه ولې دا پوښتنه کوئ؟ تاسو نواز شریف سرکار نه پوښتنه ولې نه کوئ؟ تاسو د پولیټیکل ایجنټ نه دا پوښتنه ولې نه کوئ؟ گورنر نه دا پوښتنه ولې نه کوئ؟ یاره میژ خاص د باجوه صاحب نه دغه غوښتنه کوي، د فوج نه دا پوښتنه کوي، پولیټیکل ایجنټ نه کوي، ځکه چې خامخا د میژ د علاقې یو داسې دی لکه بدشاه. واپسي تر اوسه هم د سوي خنډ څه شی ده پسې؟ خاص د مایزر واپسي د تحصیل د تاخیل واپسي نه ده شوي. حکومت خو دا ول لري چې د علاقې ټوله صفا شوې. یاره انشاءالله څه خو وایي چې صفا شوې، خو د واپسي ولې نه شوې؟ د تاخیل تحصیل واپسي نه ده شوي. څوک میژ پخ طرف پروته دي، لمنې طرف بیرمل ولسوالۍ کې پروته دي، څوک دو طرف ته پروته دي. دغې په وجه هم د میژ نه پوهېږي چې دا واپسي ولې نه ده شوي، ځکه چې مداخل یو داسې کوم عدنان بهي چې په ټول وطن کې وکار پې وه، په ده کې وکار پې نه وه. داسې محب وطن کوم دی مداخل، خو میژ ته اوس دا پته نه لګي چې د میژ واپسي ویلی نه شي. افغانستان ته چې کوم خلک اړېدلي دي هغې خو به تاسو رشته دارانې رابطې به مو یو ورسره هلته کې ژوند څنګه دی؟ ډېر عدنان بهي دومره په تکلیف ژوند دی، دومره په تکلیف ژوند دی چې زه څه درته ووایم، حال یې نشه بیانولی. په پردي وطن کې که یو سړی ښه خبره درته وکړي، په خپل وطن کې که څوک کنځل درته وکړي، یا د خپل وطن کنځل صحیح دي، خو د پردي وطن ښه خبره هم ده شی. زه د شمالي وزیرستان د زوی اوسېدونکی یم، تحصیل د تاخیل سره تعلق لرم، او اختر خو د میژ داسې نه دی شوی چې دا کور کرایې نه پیره کېږي، مصیبتونه دي، خرڅې دي، او بیمارون شي، شاباده وي.
او داسې طریقه ده پشه چې نه خرڅه نه سره رسیږي په دا وجه باندې مې اختر نه دی کړی. اختر قرباني تا نه ده کړې؟ قرباني ما نه ده کړې. دا یو بهترین پیغام ده ځکه چې هغه خلک که چا اختر کړی یا کوي یا وس لري نو شمالي وزیرستان خلک چې دی هغې ژوند زیات مشکل چې د باید تاسو دا غوښتنه لرئ چې دې خلکو سره دې هم کومک وسي او په دې اختر چې د شمالي وزیرستان کډوال یاد سي سره. بالکل واقعا چې دا دغه سره قرباني وشي او په دغه سره یاد شي خامخا. په حکومتي کچا یا چې کومه انسان دوسته یا مرستندویه ادارې دي هغې طرفه تاسو ته څه کومک میلاویږي؟ یاره خو مخکې ملاوده اوس ډېر کم دی. مخکې ملاوده اوس ډېر کم دی. په کډوالۍ چې غټ غټ مشکلات څه دي؟ کډوالۍ شته خو دا مشکلات دي چې خو خرڅه نه راسیږي، غا نه راسیږي، کرکرې نه وي، داسې څه دی. نو په خپل کلي چې اختر ده چې کولی او نن په کډوالۍ چې اختر فرق څه ده پسې؟ ډېر فرق یې ده. دا فرق یې ده چې خو دلته هغه نمونه خوشحالي نه وي، سبکتوب نه وي، خپل پردي نه وي. څوک په افغانستان دي، څوک په پېښور دي، څوک په بنو دي، څوک په ډېر اسماعیل خان دي. تا پر به اختر ورځ کله وي؟ رخ اختر ورځ به هغه وي چې کلي ته مې ژغ ورسېږي. همیش د پر اختر ورځ. میش د ډوی رجیو ډیر شکرگزاری چې میش دی په هر حالات کې پښتنه کو خوشی هم کې دی میش پښتنه گزون مایدر یوسدین کا شمالي وزیرستان مایدر یوسدین کا چې اس نوم مې دی خنادین چې اس د کډوالۍ ژوند پر اسماعیل خان کې تیروي. اختر ورځ د اختر په ورځ څه ویل غواړې؟ څه پیغام څه خبره به کول غواړې؟ اختر ورځ د موږ اختر په پردي وطن دی، هغه اختر مونږ دی لکه څرنګه چې په خپل کلي و، په خپل وطن مو، خپل قوم کلي کې و، داسې نیمګړی اختر دی. خپل کلي کې داسې اختر و چې ټول تربور عزیز خپل پردی ټول په یوه ځای و، په اختر به ګرځېدلو خپل روایتي طریقې سره. دلته خو یو په ډېر اسماعیل خان، یو په بنو، یو په کراچۍ، یو په لمن، یو په افغانستان، ځای په ځای پراته یو خورو. کډوالۍ ژوند کله شکر د بیان کې چې کډوالۍ ژوند څنګه ده؟ کډوالۍ ژوند خو داسې دی چې موږ خو ډېر خلک غریب خلک دی، اختر یې نه دی کړی، د کرایې په کورو کې اوسېږي، کرایه واسې نه لري. او چې کوم دا آی ډي پیز دي دغه کې پرچې ډېرو کسانو نشته، ډېر نیم کسانو پرچې نشته. چې چا پرچې وي د راشن والا ته انداز راځي دا میاشتې، او چې چا نه وي دا ډېر په تکلیف دی. دغه پوښتنه چې تمامې دنیا نه د کډوالو په نوم یا د بیا د وزیرستان د بدکارۍ په نوم باندې پیسې ترلاسه کیږي، حکومت د دغه پیسو لګولو دعوې لري، هلته حکومتي عملداري په ځای کولو دعوه لري، نو هغې باوجود تاسو خپل ځان ولې ستونزمن یادوو؟ تاسو دا پیسې نه رسېږي؟ موږ ته خو عدنان به دغه پیسې موږ ته په سلو کې لاس نه رسېږي، ځکه چې کوم امداد دی اقوام متحده نه یا د ټولو اسلامي ملکونه موږ سره وشش، خاص کر شمالي وزیرستان سره دا امداد بالکل موږ ته نه دی رسېدلی، ځکه چې موږ علاقه چې کومه کلیر شوې ده شیرني، دغه کې یو سکول نشته، یو هسپتال نشته، یوه ډسپنسري نشته، د ژوند هېڅ داسې شی نشته چې موږ ته د څښلې اوبه نشته، بلکې د څښلې اوبه یوه ورځ موږ هلته حساب لګول 2-2.5 کوره موږ د جونپیر کې چې کوم ځای دی دغه کې څښلې اوبه نشته. دغه موږ په ډاټسنو، په پیپو، په خرو، په سرو باندې راورو، ډېر تکلیف دی موږ ته دغه علاقه کې. په تمامه دنیا چې بندوبستي علاقو چې موږ کتلي دي چې داسې خلکو تکلیف وي نو هغې د فریاد ځای وي چې هلته خپل فریاد رسوي. تاسو د قبایلو داسې د فریاد ځای شته چې تاسو خپل فریاد ورته ورسوو؟ موږ فریاد ځای نشته، ځکه چې موږ ته خو نه ډیوه راډیو کسان راتلی شي، نه خیبر نیوز ول راتلی شي، نه نور دا خبري چینل موږ ته نشي راتلی هلته شمالي وزیرستان ته، بلکې حکومت خو دعوا کوي چې دا علاقه کلیر ده، خو موږ ته دا حق خلق تاسو نه یې راغلي چې موږ کومه بونډې علاقه ده د داخل شمالي وزیرستان افغانستان سره پراته یو، دغه کې هېڅ داسې بندوبست نشته. هېڅ د ژوند چې داسې ادارې چې هلته لکه دلته عدالت ته، پولیس ته، داسې ادارې دي هلته نشته. تاسو داسې څوک شته چې تاسو خپل زړه فریاد ورته تسکو؟ داسې مو څوک نشته، ځکه چې موږ خو 40 سپسیار کې پراته یو، یا آزاد نه یو. داسې 18 کاله وشول چې موږ خو هېڅ نه لرو، هغه د انګریز قانون دی موږ سره. کلي کې یو سړی بد بکي ټول کلی په هغه بدو باندې نیول شي، په ټول نه په اسلام کې دغه قانون شته، نه په شریعت کې دغه قانون شته چې موږ سره کوم ظلم زیاتی کېږي. پولیټیکلي نظام دی، بس مردۍ ول بادشاه موږ پولیټیکل دی. عدنان بھائی تو یوه خبره وکړه چې د توس کوم په خپله مرضي پوستل اوغوښتی دی که مجبوري وه. امیج د کوم دا مجبوري وه چې کله حکومت پاکستان اعلان وکړه چې په 3 ورځې کې نن خپلې علاقې خالي کوي، بیا په 3 ورځې کې دوی ته دومره ګاډي نه میلاوه، دوی په 3 ورځې کې د تخیل د خپل اخري بونډري نه خړ کمر ته نه رسېدل. بیا دا خلک مجبور شو دغه سره ګاډي کنوینس نه و، دا د مجبورۍ په حالات کې اخته رابطه وغوښتل، خو چې کیمې د لمن په علاقه کې یا د میر سفر په علاقه کې پروته دي، دا هغه غیرتي قوم دی چې دا غرینه د دوی خپل دي،
وزیرستان غرینه دي د افغانستان په خوره کې نه دي پروته، خالي د افغانستان په حدود کې دي، علاقه خپله ده. و د ملګري خبره وکړه چې دوی سره ګاډي دي، میش د دوی واپسي غوړي د حکومت پاکستان نه چې د دوی د واپسي نه راوکړو، ځکه چې وی مایزر مخبل دلی دی شرنی ملدل د علاقه کلیر دو، اس ټینشن نشته. دا کوم 4.5 لک حالت چې دا د لمنه نه د امیر صاحب نه په عزت سره واپسي او حکومت پاکستان و داسې نږدې لار ورکو لکه مثال ونه دی ته نږدې پر وځي چې دی ډېرې کرې نه ولګېږي ویلې چې دی که په خیس و په داسې په ګلمهونه ریمې د یوی وکاس 2 لکه کریا لګېږي. دا کریا د چا خرڅ کېږي؟ دا که چیرې دا قبایل حکومت پاکستان خپل قبایل ګڼي، خپل عوامي ګڼي، بیا دا پیسې د پاکستان پیسې لګېږي. دې خبره څومره حقیقت ته چې داسې ویل کېږي چې کوم خلک افغانستان ته تللي دي هغه په بارډر واپس پاکستان ته نه راپرېږدي. یاره زه روزانه د موده مشاهداتو زه وینم چې کوم خلک ته ایمرجنسي ور جوړه شي دله ته وریر په بانی کې وي، یو وریر پوس وي، ورېرې مړ شي، ډېر روان وي. پاري نه بله ورځ واقعه جوړه شوې ده په سره درګه کې چې د یوه سړي ورېر مړ و، د هغه نه 15 نیمې ګنټې به پښه مزال د کړی و. بیا چې د نامو کارګزاري بیانوله درته ووې چې د ساوت وزیرستان چې کوم وزیر دی، خاص کر وزیر دا به انتهایی ظلم ورسره کو د میش د شمالي وزیرستان د وزیر سره باقاعده په یوه کاس باندې فی کاس 4 5 5 8 هزار روپۍ ورنه وخلي په دا بونډري راډوي و تقریبا 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे په دا غره کې سفرینه بګو. او بل دا خبره وکړه چې خالد مداخل 4 نه 15 لک پورې آبادی ده چې کوم سرشمیرې راغلي دي پاګه چې د ټول شمالي وزیرستان 15 لک کسان شمارل شوي دي. یاره خدا سي دا کچېره په صحیح معنی مردم شماري وشي د قبایلې بیا خو کې دای شي چې د میژه د ام ان ای سټی نه په 50 55 60 ته ورسیږي او دا باندې خو بالکل د میژه اعتراض دی په ټوله فاټه چې کیمه د 50 لک حساب کړی دا په قسم سره درته بیا چې د شمالي وزیرستان آبادی په 30 لک نه عباو د 15 لک شمارل دا د 15 لک صرف مداخل کوم دی چې د مثال 4.5 لک خل په لامونو په میر سفر کیس پروت دی. دا بالکل غلطه شوی دو، بالکل زیاتای شوی دی، ظلم سره شوی دی. خالص صرف د نارت وزیرستان کا په صحیح معنی یاره زیا چې د قیمتن کډینه جوړ شوی دی ډیټا د باکخل کیمپ نه وخلی بیا ټول دنیا ته پته ولګي چې د نارت وزیرستان صرف د نارت وزیرستان ابودي سمرا دو. دا بالکل زیاتای دی، دا غلطه شوی دو. ته شوی جی صاحب مردم شمارای په حق همیش دا ویایي چې د موږ خلک ټول په ډېر اسماعیل خان په پېښور په کراچۍ په دا وطن کې چې څوک په کراچۍ دی د هغه نه په کراچۍ کې تپوس شوی دی، هغه یې د کراچۍ باشنده لیکلی دی. څوک چې په ډېر اسماعیل خان دی دا یې د ډېر اسماعیل خان باشنده لیکلی دی، څوک چې په پېښور دی دا یې د پېښور باشنده لیکلی دی. دغه مردم شماري موږ نه مني، دغه د بیا مهرباني وکړو، پوځ دی وکړو، حکومت دی وکړو چې مردم شماري دا په صحیح معنی وشي. که چیرې دا چارې داسې شي دغه خلق خو بیا ډېر داسې وي چې دا مخصوصوي، یعنی چې موږ دغه وطن لکه نه چې وي موږ خو محب وطن یي، موږ په دغه وطن باندې سار قربانوي، موږ ډېرې قربانۍ ورکړي، موږ پلارې ډېرې قربانۍ ورکړي دي، موږ نیکه ډېرې قربانۍ ورکړي دي. کسه د پنجاب خلق خالي د غانه روغ وشته انډیا نه په ریړۍ کې روغ وشتل او په پښه روغ وشتل. موږ جنگینا کړی دي د پاکستان د پورا، موږ د پاکستان د پورا سرینا ور کړی دي، موږ د پاکستان د پورا دولت خراب کړی دی، موږ د پاکستان د پورا خپل ځون خراب کړی دی. موږ نن چې موږ کډوال شوي په موږ کې هیڅ مصیبت نه خاص د ملک په خاطر باندې موږ کډوال شوي. عدنان بھائی ډېر تاسو جوا سره خبرې وکړې.